عذاب راغو یو تنبیهی عذابی. تنبیهی دیتا وی چې مثلا زلزله راغه دا وارننګ، دیتا وارننګ وی تنبیه. او یو دای چې هر څه وران کی نو دا خو بیا ښکاره عذاب شو. نو چې کله او دغه رنګ یو ځای کې تباهي وشي او بل ځای بچ شي، دا هغه ځای تباهي د دې نورو خلکو دپاره وارننګ او تنبیه شي چې ګوره سم شئ، تاسو هم به داسې عذاب باندې مبتلا کولی شئ، یا به په بل شکل کې عذاب دله درکړه. الله رب العالمین سره ډېر عذابونه. نو الله رب العالمین فرمایي فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الله په دې آیت کې د هغه قومونو رد کوي، زجر او رټنه ورته بیانوي چې عذابونه به پرې راغه خو بیا به مستی کوله، عذاب به په خپلو سترګو ولیده او بیا به هم څه کوله، مستی خنداګانې چې نه مړه ده دنیا ده، وایي کله به څه کېږي کله به څه کېږي، راځي به نو د دنیا دوران دی او گردش دی که دا د کافرو خبره ده چې قرآن کې الله پرې رد کړی. الله رب العالمین فرمایي فلولا ولې داسې کار نه و، یعنې په کار ده چې داسې وې اذ جاءهم بأسنا کله چې دې خلکو ته زمونږ عذاب راغو تضرعو چې دوی ما ته عاجزي کړی وې، تضرع به یې کړی وې چې یا الله نور هم معاف کړه، یا الله نور موږ معاف کړه. ولكن قست قلوبهم، لیکن زړونه یې سخت شو، عبرت یې وانه خسته، زړونه نور هم سخت شو، د الله په نافرمانۍ کې نور هم ننوتل. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، او شیطان دوی ته خپل غلط عملونه ښایسته کړه. شیطان ورته چې مړه خپل ژوند تېروي، یو لمحه وراغه او ولاړه خبره ختمه شوه، دغه یو زلزله ولاړه خبره ختمه شوه، دغه یو بس طوفان وراغه او خبره ختمه شوه. الله رب العالمین فرمایي دا د مشرکانو د مجرمانو طریقه ده. او مؤمنان به څه کوي؟ مؤمنانو طریقه دا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو په یو داسې علاقه تېرېږئ چې په هغه علاقه عذاب راغلی، لکه نبی علیه السلام به چې کله جهاد ته تلو، په سفرو به تلو غزوې ته او صحابه به ورسره وو، نو په داسې علاقې به لاره کې راغی چې مخکې الله تباه کړي وو قومونه، هغه قومونو باندې به چې کله ورتېرېده اکندرات به موجود وو. دا د لوط علیه السلام کلی، دا د شعیب علیه السلام، دا عاد او ثمود، دا کلي اوس هم په دې سعودي په دې ایریا کې داخل دي. په دې ځای به چې کله نبی علیه السلام تېرېده صحابه کرامو ته به یې فرمایل وایي کله چې تاسو د عذاب په ځمکه تېرېږئ نو جاړئ هلته. ګوره عذاب کله تېر شوی؟ زرګونو کاله مخکې. او زما نبي موږ ته تعلیم راکوي چې زرګونو کاله مخکې مې یو عذاب په یو ځمکه تېر شوی، هلته وجاړه، هلته الله ته زاري وکړه یا الله دلته هم څه خلک او په هغوی عذاب راغلی، زه خو د هغې نه ښه ځوان نه یم، زه خو د هغوی نه ډېر تکړه نه یم. د تابعینو نه نقل ده، یو ځلې موږ عراق ته تللي وو او علي رضی الله عنه راسره وو، علي رضی الله عراق کې پاتې کېده. نو موږ په دې دغه راتېرېدو د بابل ښار باندې، دا بابل مشهور ښار دی، قرآن کې هم د دې تذکره سورې بقره کې شوې ده، هغه د جادو والا آیت کې بې بابل هاروت و ماروت، د بابل ښار په باره کې. نو چې کله په دې علاقه راتېرېدو پخوا پې عذابونه راغلي وو، دا ښار الله تباه کړی وو. نو د مونځ ټیم موږ باندې راغو هلته. نو دا ملګري وایي مونږ علي رضی الله عنه ته درخواست وکړو چې جي مونځ ټیم دی او دلته به مونځ وکړو. وایي غل چې نه نه دا د عذاب ځمکه ده، یېرېږم د الله نه. دومره صحابه یې رندو کړي او زموږ زړه ورتیا ته دلته وایي زه یېرېږم، دې ځای نه زر وځئ، دا علاقه کراس کړه. نو به دغه علاقې نه زر ووتو او چې څنګه د علاقه ختمه شوه نو بس بیا ودرېدو، موږ خپل مونځ وکړو. وایي ځکه علي رضی الله عنه فرمایل نبي علیه السلام موږ ته فرمایلي چې د عذاب په ځمکو باندې به خوندونه نه اخلئ او ډېر وخت هم پکې مه تېروئ او خندا پکې مه کوئ بلکې وجاړئ او الله نه ویرېږئ. نو ما باندې دلته د زړه یره راغه، لهذا دې ځای نه زه وځم. دا د صحابو حال، موږ څومره زړور یو. زموږ دې خبرو ته وګوره، خلک به لګوي نعوذ بالله یو لوی عذاب به د الله راشي، یو زلزله سیلاب، خلک به د هغې نه لطیفې جوړوي، خلک به ترې فني کلیپس جوړوي. څومره د افسوس خبره ده، لکه د الله د مسلمانې او ته دا کار کې ولې داسې کې؟